د ملي اسلامي اردو خپرونې قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د معمول په څیر د دې اونۍ خپرونه مو د 314 مرکزي قلي اردو اړوند میدان وردګو 5مې پلې لیوا ته ځانګړې کړې ده. دلته به تاسو سره د دغو مجاهدینو حالات او همدارنګه د دغې لیوا فعالیتونه شریکو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د 314 مرکزي قلي اردو اړوند 5مې پله لیوا چې د میدان وردګو په ولایت کې موقعیت لري، د دغې ولایت اړوند سیمې تر خپل فعالیت لاندې راولي او خپلو هیوادوالو ته په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د یادې لیوا منصوبین د نورو نظامي او ملکي ادارو او ولس سره په همغږۍ د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې مکمل امنیت تامین کړی دی. جزئیات یې د یادې لیوا له قمندان مولوي صاحب نقیب الله حامد څخه اورو. پنځمه پلې لیوا د 314 مرکزي قلي اردو مربوط ده د مسؤلیت ساحه میدان وردګو ولایت ده او د ضرورت په وخت کې د موږ تشکیلونه کابل و پروان و پنجشیر و ننګرهار دې ته هم تللي دي. دغه لیوا په الحال 4 کنډکونه لري، 2 پیاده کنډکونه، یو د تأمیناتو کنډک او یو حمایه کنډک، او موږ 3 عملیاتي قطعې لرو، یو په داخل د قرارګاه کې، یو په اول کنډک کې او یو په دویم کنډک کې. موږ د ولایت په کچه باندې د هماهنګۍ مرکز لرو چې سرپرستي د وزارت دفاع په غاړه باندې ده. قمندان د هماهنګۍ د قمندان د لیوا مرستیال ده او د ریاست امنیت او د قمندانۍ نماینده مې وي. د نفس په نامه هماهنګي نه ده، په عمل کې هم هماهنګي شته ده. همدارنګې په هفته کې موږ امنیتي او تصفیوي مجلس لرو. د ولایت د مرستیال سرپرستۍ کې قمندان د لیوا، رئیس د امنیت، قمندان د قمندانۍ، رئیس د شورای علما او رئیس د تطبیق د فرامینو، رئیس د نظامی محکمې اړوند مسایل موږ ټول په دغه امنیتي مجلس کې څیړو او د حل لارې ورته ګورو. د ښوونې او د روزنې په برخه کې موږ مختلف درسونه لرو. د موږ مسلکي درسونه هم شته. موږ تقریبا 4 مسلکي ټولۍ لرو. ټولۍ تطهیر ده، ټولۍ بطریه ده، ټولۍ انجینري ده، ټولۍ د مخابرې ده. د هغو لپاره موږ مسلکي درسونه لرو. همدارنګې په داخل د لیوا په جزتامو کې اداري درسونه هم لرو او موږ سره الحمدلله په هر بخش کې استادان شته. موږ د ډریورۍ کورسونه هم لرو. عقیدتي بخش کې چې د شرعي دوره ده، سواد آموزۍ کورسونه دي. همدارنګې هغه مجاهدین چې هغه د هغوی تعلیم نیمګړی پاتې ده، که هغه په دیني برخه کې ده او که هغه په عصري برخه کې ده، د هغو لپاره هم الحمدلله موږ ترتیب لرو. په دیني برخه کې تر وړې دورې پورې موږ دلته درسونه لرو او په عصري برخه کې حتی عالي تحصیلات که څوک کوي موږ ورته زمینه برابره کړې ده چې بعد الوقت هغوی کولی سي دلته نږدې چې کوم پوهنتونونه دي نو له هغو نه په استفادې باندې خپل عالي تحصیل هغوی وکړي. موږ چې دا د لیوا په کچه باندې یو امریت د انجینري لرو او د دې په څنګ کې یو ټولۍ د انجینري ده. په ټولۍ د انجینري کې مختلف وسایط لرو، لوډر، اسکواټر، بلدوزر، بعضې نور وسایط چې هغه د خپلو مجاهدینو د ولس په خدمت کې دي. او بالخصوص چې کله اضطراري حالات وي، طبیعي حوادث پیدا سي لکه سیلابونه یا زلزله یا یو بل طبیعي حادثه پیدا سي، نو موږ له ولس سره پوره همکاري کړې ده، پوره همکاري کوو. له موږ سره چې دا په داخل د قرارګاه کې همدارنګې په جزتامو کنډکو کې د پخوانۍ ادارې کسان شته، تقریبا 50 پورې شاوخوا کسان دي له موږ سره. مختلفو بخشو کې، د تخنیک په بخش کې، د افراسون په بخش کې، په صحي بخش کې، په توپچي کې، په ټولۍ انجینري کې، ټولۍ تطهیر کې، مخابره کې، همدارنګې جزتامو کې له موږ سره هغه مسلکي پرسونل د مخکینۍ ادارې موجود ده. تاسو ته د میدان وردګو د ولایت وضعیت معلوم ده چې دا یوه جنګي سیمه وه او دغه ټول ولایت په جنګ باندې فتح سو. بیا په هغه دوران کې چې دا ټولې ادارې بالخصوص د وزارت دفاع مربوطه جزتامونه هغه تخریب سوله، چې کوم ښه وسایط و، جوړ وسایط و، اسلحه وه، نور اجناس وه، د جمهوریت چې کومه اداره و پرسونل و، هغوی ټول ځان سره انتقال کړله، مرکز ته انتقال کړله یا نور ولایتو ته انتقال کړله.
نو دلته په داخل د ولایت کې د استفادې وړ شی نه و پاتې. بیا چې کله نوی تشکیل د لیوا په کچه باندې جوړ سه چې سرپرستي د ما په غاړه باندې وه، الحمدلله په هره برخه کې موږ نوښتونه لرو او لاسته راوړنې لرو، که هغه د انجینرۍ په برخه کې دي، که د تخنیک په برخه کې دي، که د مخابرې په برخه کې دي، که د تعلیم و تربیې په برخه کې دي. لکه موږ د بیا رغونې په برخه کې موږ الحمدلله د خپله لیوا او خپلو جزتامونه تقریبا 80% موږ فعال کړي دي. دلته دا کنډکونه تخریب و، په داخل د لیوا کې 2 کاغوشونه پوره تخریب و. بیا موږ د مرکزي قوې اردو په همکارۍ د وزارت په همکارۍ باندې دغه کاغوشونه هم جوړ کړي دي. شهري برق هم ورته وصل که، مخکې له جانتر نه استفاده کوله، شهري برق اوس موږ لرو په داخل د قرارګاه کې. سولري برق موږ ورته وصل که، دارنګې په 4م 5م کنډک کې چې موږ شهري برق نه درلودله هغلته هم شهري برق ورته وصل که. او دا کنډکونه نسبي موږ ترمیم کړله، اگر چې اساسي ترمیم ته ضرورت لري خو نسبي موږ ترمیم کړله. همدارنګې چې دا په 2 شهراوې موږ لرو، یو اول نمبر شهرا ده، بل 2م نمبر شهرا ده. د دغو شهراو د امنیت په خاطر، د خپل ولس د امنیت په خاطر باندې موږ په دغو ځایو کې ټولي او پوستې هغه هم سره ځای په ځای کړلې. بالخصوص موږ یوه لرې پرته سیمه لرو چې هغه بېسودین دي، حیثي اول بېسود او حیثي 2 بېسود. په دغه بېسودیانو کې چې دا موږ 3م کنډک ځای په ځای کړ. 3م کنډک اگر چې اوس هغه کنډک تنقیص ته موږ د اول او 2م کنډک مجاهدین ورلېږلي دي. نو دغه بېسودین داسې یوه ساحه ده چې هغلته اهل تشیع اوسېږي او بعضې عناصر وه چې هغوی غوښتل چې د دې بېسودینو امنیت تخریب کړي، امنیت یې وګواښي او د دغو اهل تشیع ورونو امنیت یو خلل واقع سي. موږ هغه ته خپل پرسونل ځای په ځای کړو، موږ هغوی ته ډاډ ورکوو انشاءالله هېڅ چا ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغوی د موږ امنیت وګواښي. دارنګې د تخنیک په برخه کې هم د موږ دغه مختلفو ولسوالیو کې دغه وسایط پاتې وه د جمهوریت د وخت نه، فعال او غیر فعال، اکثریت پکې غیر فعال وه. هغه وسایط موږ راټول کړله، هغو لپاره موږ دلته ورکشاپ لرو الحمدلله. هغه وسایط هم ترمیم کړه، مختلف قسمه وسایط. تاسې کتلی سئ ضربتي ټانګونه وه، حموي ټانګونه، د توپچي برخه، همدارنګې رینجر، انټرنیشنل، کرین او نور د انجینرۍ وسایط دا ټول غیر فعال وه. دا موږ ټول راټول کړله، دلته ورکشاپ ورته جوړ کړی ده. په ورکشاپ کې چې دا تقریبا په 10,000 وسایط، مختلف النوع وسایط هغه موږ ترمیم کړي دي. دارنګې چې کله زه د لیوا ته راغلم نو په دغه لیوا کې 12 میله اسلحه موږ درلودله. نوره اسلحه چې دا نو یا له نورو ارګانو سره وه یا بعضې عناصرو بعضې خلکو غولو ځان سره وړې وه. موږ سره لیستونه وه تقریبا 350 میله اسلحه هغه موږ راټوله کړله. همدارنګې چې دا ټولې شعبې او ادارې هغه موږ فعاله کړلې. اداري درسونه ورته شروع کړل، مسلکي درسونه ورته شروع کړل، تعلیم و تربیې په برخه کې ډریوري کورسونه ورته شروع کړل. دا ټول الحمدلله اوس د موږ اداره موږ د ولس ته او د خپل وزارت مشرتابه ته اطمینان ورکوو چې الحمدلله د موږ اداره 80% جوړه ده. درنو هیوادوالو، د میدان وردګ ولایت 5مې پل لیوا مجاهدین د یاد ولایت څخه نورو ولایتونو ته د غځېدلي سړک د امنیت د تامین په برخه کې د ثابتو پوستو ترڅنګ چک پاین په درلودلو سره شپه او ورځ په خدمت بوخت دي، ترڅو هیوادوالې په ډاډمنه فضا کې تګ راتګ او خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د 314 مرکزي قول اردو د میدان وردګ ولایت د 5مې پل لیوا د چک پاین مسؤل یم. موږ دلته شپه او ورځ د ولس د خدمت په خاطر چک پاین اچو ترڅو دوی آرام او هوسا ژوند وکړي او ولس ته ډاډ ورکړو چې موږ پښتون کې به دوی ته هیڅ نوه زیان پېښ نشي انشاءالله. څنګه د امنیتي ستونزې مجاهدینو وضعیت څنګه ده؟ بیخي شکر دی حفاظت د خدای د مجاهدینو څخه څونه راضي یاستئ؟ بیخي ډېر. څه پیغام لري ولس ته؟ ولس ته پیغام لري چې وچه ډوډۍ وخورو، عملیات هم برقرار دی، بیخي صحیح دی. شکر دی بس الله دې بخیر ورسي.
پوز د امارات څومره په اخلاص روان ننګ په خوږ اسلام کوي څنګ کې هیواد ته ګران ملت ته پام کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کوم ځای راغلی؟ کابل نه. چېرته ځای له خیره؟ زموږ سفر د نیمروز طرف ته دی. الله مو سفر بخطر وکړ. څنګه د امنیتي وضعیت څنګه ده؟ ښه دی د امنیتي وضعیت خو انشاءالله تر دونه پورته خو امنیت نه نیول کېږي. مجاهدینو وضع تاسو سره څنګه ده په چک پاینو کې؟ مجاهدین خو په ټول افغانستان کې راضي یو. پولیس او ملت هم دا پیغام لرم د خپلو حکومت سره همکاري وکړي، باید طرفدار د خپل حکومت شي. په د شلو کالو کې موږ خپله اوس فعلا په سفر کې 22 ساعته 60 ساعته موږ دایم سفر کړی دی، خو اوس سفر هم راحت دی، په جیب کې پیسې شته، نه پټوو د سر و مال ناموس هر څه خوندي دي. فعلا شکر راضي که موږ کبر ونه کړو انشاءالله نور به هم په مخ لاړ شو. ډېره مننه. په خیر لاړ سفر هم الله منازوي تاسو موږ ته بس پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سرو نګدي ساتي بموتل خپل سرو نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات رباطي و ساتل کګل رباطي و ساتل کګل پوز د امارات. محترمو هیوادوالو، د درې سعودي ریاست مرکزي قل اردو اړوند 5مې پلې لیوه یوه برحاله عملیاتي قطه لري چې د جنایي پیښو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې هیوادوال له غلو، اغتیابګرو او نورو څخه ژغوري. دا د اوس مهال تاسو مشاهده کوئ چې یوه 5 کسیزه د غلو ډله چې له هیوادوالو څخه یې منه او پیسې وړي د یادو مجاهدینو له لورې نیول کېږي او د قانون منګلو ته سپارل کېږي. شر ځینې کابل خلاص کړ له هر شر ځینې کابل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سرو نګدي ساتي بموتل خپل سرو نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات څومره په اخلاص روان ننګ په خوږ اسلام کوي څنګ کې هیواد ته ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي زیرې د بریا پاشي پل پل زیرې د بریا پاشي پل پل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سرو نګدي ساتي بموتل خپل سرو نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات هو د دین دفاع کی ځان ایرا کړلو نن ته هم هغه امیر پوز لا پورا کړلو پوز لا پورا کړلو پوز لا پورا کړلو نشتا مثال ټول جهان کې بل نشتا مثال ټول جهان کې بل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سرو نګدي ساتي بموتل خپل سرو نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات مرکز محل وظیفه اور سو 15 نفر ونیول سو 15 نفر چې یو مسله ده څلور تلیفونونه دي چې دوی لمسی دي دوی ساده یو برچا ده او څه مقدار پیسې دي چې د خلکو نه اخیستې دي نفر ونیول عملیات په خیر سره پای ته ورسېد کوم تلفات زیات شي نه لرو تمام مالا ستړي مسئ مخوانه کوم راپور تاسو ته راکړی و تاسو زارولې دا د 15 بدبختانو چې مونږ ونیول
نو عملیات موږ په خاطر ورسې چې چا شي وړي وي تاسو به محترمونو سره وغږیږئ. موږ ته سبایي په وخت باندې تقریبا د مانځه ټیم وکنه غله راغله او 15 نفر غله وو. چا نه ټلیفونونه واخیست، ما نه خپل ټلیفون واخیسته او نور نیم ټلیفونونه ما واخیسته، پیسې هم ته واخیستې. یو مول خلک ډېر ظلم را سره وکاوه، ډېر خدای پاک دا نظام اول تا اخره کامیاب کې خدای پاک د داسې نظام راولي دغه خلک مخکې راتلل دلته به غلا کوله، چا یې پوښتنه نه کوله. صاحب ښه اوس تاسې همدغه کسان نور کسان خو تاسو نه چا چې وړي تاسو راسه خپل ټلیفونونه کې پیژنئ کوم ټلیفون دی تا ده؟ نه تا کومه ده؟ دا یې چا ده؟ دا یې ما ده صاحب. تا څو دي؟ ما پیسې دي څو دي؟ 14,000 ښه 14,000 روپۍ پیسې دې وشوې ده؟ دا او خلکي همدغه به درته دا یې په پزه باندې وه صاحب، پزه وینې پزه یې وله پزه یې په وینې کړه، ویې ډبه او دا رقم یې ووه ویلې پیسې راکړه، مال یې خرڅ کړی و، دغه یو څو درې و 2 میږې یو کبرې یې خرڅ کړي وو، دغه پیسې یې ترې اخیستې وې. خیر اوس خدای ته ورسېده پیسې چې کم نه وه مخته م قسم اللهم سرای تکبیر ساتي بموتل خپل سرو نګدي ساتي بموتل پوز دای مارا. معزز لیدونکو د 313 مرکزی قل اردو 15مې پلې لیوه د ښوونې او روزنې په برخه کې د منصبینو د ظرفیت لوړونې په موخه بېلابېل کورسونه لري ترڅو خپل منصبین په مسلکي ډول وروزي او همداراز په عملي ډول د ثقیله او خفیفه وسلو زده کړې وړاندې کوي. جزئیات یې له یو تن مسؤل څخه اورو. نوم مې شفیق الله ده، د میدان وردګو ولایت د 15مې پلې لیوه د قرارګاه د لیوه د استاد په حیث 15مې پلې لیوه کې دنده ترسره کوم. الحمدلله زموږ درسونه په ښه میتود په ښه شکل سره په استاندر ډول سره پر مخ ځي چې موږ مختلف ډوله مختلف نوعه درسونه د 15مې پلې لیوه د جستامونو ته په قرارګاه د لیوه کې درسخانې کې دایر کړي دي چې د هغوی له جملې څخه فیاده صنف ده، د اسلحې صنف ده او د معسکر 2 دورې چې دي. نو موږ دلته خپلو وظایفو ته چمتو کړي دي، آماده دي او دوی د هر نوع هر ډوله عملیاتو او د خپل وظایفو او د وطن د اراضي د ناموس څخه دفاع ته چمتو دي او دوی خپل درسونه په مسلکي وړتیا سره او په ډیر ښه شکل سره زده کړي دي. د اسلام پال خلک وی دی پری آباد هیواد جوړ کړو او جوړ بکړي دا زمون برباد هیواد دا زمون. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می قاری اسد الله سعید ده، د 313 مرکزی قل اردو د 15مې پلې لیوه د 4م حمایه کنډک د بطري توپچي قمندان. دغه 8000 ډیسي توپونه چې د فتح نه مخکې تیتو پارک یا تخریب سوي وه له مابینه تللي وه له استفادې وړ نه وه، نو د لیوا د قمندانۍ د هدایت په اساس باندې او د همکارۍ په اساس باندې موږ راټول کړه، خپل جزوتام ته م راوړه او ترمیم وکړه د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته باندې. درنو او محترمو لیدونکو، په یاد لیوا کې منصبینو لپاره یو مجهز کلینیک شتون لري او په یاد کلینیک کې مسلکي ډاکټران په دندو بوخت دي ترڅو د ملي اسلامي اردو ځواکونو ته د اوله کومک ترڅنګ په نورو برخو کې خدمتونه ترسره کړي. جزئیات یې له یو تن مسؤل ډاکټر څخه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد زبیر د 313 مرکزی قل اردو د 15مې پلې لیوه د کلینیک امیر. دلته زموږ په کلینیک کې د داخله څنګه عاجل بخش، ستماتولوژي بخش او لابراتوار بخش موجود دی او دلته د مجاهدینو تداوی کیږي او کوم چې موجوده امکانات موږ موجود دي بغض سره د خدمت کوو مجاهدینو او کوم چې موږ د توان اضافه کیږي هغه بیا 420 او نور صحیح هغه ته ریفر کوو. محترم لیدونکو، د 313 مرکزی قل اردو 15مې پلې لیوه هیوادواله ته په ولسوالیو کې د عامه خدمتونو لکه سړک او لارو په جوړولو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي چې د هغې جملې څخه یو هم د یاد ولایت د نرخ او جلګې ولسوالیو ترمنځ نښلېدونکې لار ده چې په کم وخت کې دغه لار هیوادوالو ته د تګ او راتګ لپاره چمتو کړه. څومره په
اخلاص روان ننګ په خوږ اسلام کوي څنګه کې هیواد ته ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي زیرې د بریا پاشي پل په پل زیرې د بریا پاشي پل په پل موږ او تاسو چې په کومه سیمه کې قرار لرو دا د نرخ او د جلګې ولسوالۍ مواصلاتي لار ده او دغه حد بخشي ده. دغه مواصلاتي لار د سیلاب له امله ډېره زیانمنه سوې وه چې دغو دواړو ولسوالیو ولسونو نه سوی کولی چې رفت آمد وکړي. د دې ولس په غوښتنه باندې د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ لاندې د 314 مرکزي قلي اردو همدارنګه د 5مې پلې لیوه په همکارۍ باندې تقریبا 1 کیلومتر سړک بیا رغونې کار پرون شروع شوی ده او ان شاء الله دې ولسونو ته موږ اطمینان ورکوو چې په یوه جمعه کې الا 10 ورځو پورې به دغه مواصلاتي لار ان شاء الله اساسي جوړیږي. جوړ کړو او جوړ بکړي دا زموږ برباد هیواد دا زموږ برباد درنو هیوادوالو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په څښتن تعالی سپارو. پاتې وخت مو نیکمرغه.